بیا محب پرون راجیک سوی ده زه ستر جنرال یم هغه وایي ستر درستیز خپله وظیفې راته زیاتوئ زه ستر درستیز نه یم هغه ویډیو شاهین صاحب را پیدا که وایي ستر درستیز دا ایډیانې له کومه کوي دا اکاونټونه له کومه کوي دا تبلیغات وروره کوم آیډي دې په کار ده که دې تاسو نه یم چې مونږ در سره کومک وکړو او له کوم هیواد نه کې وروره خدای دې وکړي زه له مسکو کوم له واشنګټن څخه لارج نه کومه اول خو زه ستر درستیز نه یم زه ستر جنرال یم ستر درستیزۍ ته مې لالک ټیم ستا استوري موري درته ولګوم اول خو ته باید د ما وپېژنې چې زه ستر درستیز نه ستر جنرال یم وایي د دوی ټول د هر څه مطبوعات د دوی ستر درستیز ته دا هغه یې وایي رهبري کوي زه خپل لایف کنټرولوم نور چا سره مې کار نشته ما درته چیلنج درکړی که د ما لایف مو بند که زه لاس کې بنګړي اچوم بیا هم درته چیلنج درکړم که زه چا له لایف نه منې کړم زه له دې سکرین نه منې کړم زه بنګړي اچوم زه تاسو غوندې بې غیرته نه یم خو زه په دې باور او یقین یم چې تر هغو چې فیسبوک فعال وي زما غږ څوک نشي خاموشه کولی دا اوس بم محب شټاسری شړنګا غونډه راغوښتي تر څو د ما لایف پرونه ختم کړي ځکه تاسو د امیر خان د متقي سره څه وکړل امیر خان متقي سره مرکې کې څه شی داسې څه شی و چې تاسو په باندې داسې هغه څه خو زه پوهېږم هغه مرکه که سبا هم نشر کړي د کابل حکومت سقوط ده کابل ګوډاګۍ اداره شټاسری سمټسری غني بیخي ورک ده وای سل کاله کې نه تسلیمېږم صحیح ده تسلیمېږي خو نه خو تښتې بم نه دا خبره بم سبا کې داسې به وایي چې نه تسلیمېږم او نه تښتم منډه څنګه ده بدخشان نه خو دې ولیدل چې والي و چارواکي و شوراګان د ټول تښتې د روانو یو په بل پسې ځغلېدل شرم وکوئ غیرت پیدا کوئ همت پیدا کوئ دا منطق څوک نه در سره مني چې طالب ته پنجاپی وایي تر پرونه پورې خو مرته امریکایان ویل جو بایډن ته خو ډېر محب ورولېږه چې ورسه دا په مساج او په چاپي کې ډېر تکړه ده ډېره چاپي مو کړله خو خوند یې ونه کړ ادي تاسو میلمانه چې د واشنګټن دپاره هم قربانۍ ورکولې بګرام په نیمه شپه پرېږدي تاسو سهار خبر کړلی خبرې تړینې چا سره کړی امریکایان شیرانو سره زمریو سره ته واچوه دا د بې غیرته د شپاړسم لاس مېړه ته هغه وایي دا وګوره که زه ستر جنرال یم که ستر درستیز یم واوره رسنیو ته څه وایي وګوره اوکې طالب خپل تبلیغ د یو دستګاه د لارې نه یو طرفه تبلیغ دی انتقاد تاسو هم د دې برخه یاست یعنې زمونږ په دستګاه کې خو د حکومت د جمهوریت په دستګاه کې مطبوعات چې تاسو جوازونه لرئ فعالیت کوئ هم هر شی نشرولی شي دولت باندې انتقاد کولی شي څوک نقطې رانیولی شي مګر هغه بلې خواته هېڅ دسترسۍ نشته دی او هغوی د دې تبلیغ نه پخوا هم سوء استفاده کړې ده او بل دا باید د یاده ونه باسئ چې د هغوی تر څا هم داسې نه دی چې طالب ناست دی دغه تبلیغ کوي یو ستر درستیز دی چې هماغه فعالیتونه ورته کوي د هغوی دستګاوې موجودې دي چې په کومو ځایونو کې دي په کوم تاسو به یوازې هغه تحلیل چې یو تعداد منابع آزادو منابعو کړی و د دوی تبلیغاتي دستګاوې یا اکاونټونه په کومو هیوادونو کې دي هغه به مو لیدلي ورسره نو دا ده چې د هغې خواته هم مونږ د یو حکومت سره مواجه یو د یو چا سره مواجه یو چې منظم زه حکومت یم زه یو غریب سړی هغه کار مخته دی ورسره زه ستر جنرال یم احمقه دی چې په حیث د مطبوعاتو تاسو هم د دې جمهوریت برخه یې د دې تبلیغاتو کې تاسو منظم کومک کولی شئ او هر سړی زه خو فکر کوم چې هر رهبر هر نفر قومي مشر هر امام هر سیاسي مشر په دې وخت کې ضرورت دې لري چې دوی باید په پیام راوستلو کې ډېر زیات کومک وکړي خپله باید ودرېږي د روحیې په ورکولو کې باید کومک وکړي دا سربازان ستاسو په خدمت کې ولاړ دي یعنې دوی د ځان هغه بهترینه مهمترینه تحفه چې خدای پاک ورته ورکړې ده قیمتترینه تحفه ځان یې ده
هغه خپل ځان قرباني کوي تر دې خو نور څه نشي کولی د هېواد دپاره دا زموږ او ستاسو ګډ مسؤلیت دی چې له هغوی تر شا ودرېږو هغوی ته حمایه ورکړو زه د ډېر منندوی یم چې ډېر خلک راووتل د نظام په حمایه کې لاریونونه وکړل غونډې وکړلې دا خبرې چې دي دا د سرباز دپاره حیاتي دي او دوی غواړي چې دا نور هم واوري صحیح باندې ښه اول خو زه باید دا وضاحت وکړم چې زه ستر جنرال یم ستر درستیز نه بل د طالبانو د مطبوعاتو د تبلیغاتو د میډیا دا ټول ما پورې راپ نه لري زه خپل صرف لایف چلوم او چیلنج مې درکړی او اوس هم چیلنج مې درکړی و د اوس هم الحمدلله 15000 کسان فکس په حساب باندې راته ناست دي دا یو بیچاره سړی یم په نشتو وسایلو په نشتو مصارفو باندې دا خپله کوم د ما لایف په طالبانو پورې هېڅ تړاو نه لري نه یې مصارف راکوي نه یې کومه خرچه راکوي هر څه چې کوم په خپله یې کومه د میاشتې 3000 افغانۍ مې د انټرنیټ مصرف ده او دا 3000 افغانۍ که یو ډېر غریب سړي ته مو ووایي دا 3000 افغانۍ د میاشتې ورکولی سي کوم بوج نه لري خو د تاسو د 3 میلیارډ ډالر رسنۍ مې درته چیلنج کړي دي الحمدلله ما سره د ولس مرسته ده د ولس اواز مې جګ کړی د ولس د زړه د رښتینې ترجماني مې کړې په دغه سانسور میډیا کې مې د دې ولس د مظلومانو آه جګ کړی ده رښتینی آه مې رسولی ده خلکو ته ځکه د ولس په زړه کې جای لرم نن هم یو مور راته د زوی په واسطه پیغام لیږلی و چې یو میسج راته وکړه چې زړه مې سکون شي د زوی د قربانۍ په خاطر باندې زه الحمدلله د خپلو میندو خپلو ورونو خپلو سپینګیرو حتی د ماشومانو په زړه کې ځای لرم دا وجه څه ده چې دې ملت ته دې مظلومانو ته مې دروغ نه دي ویلي او د دوی رښتینې ترجماني مې کړې څه چې د دوی په دغه ولس تېر شوی هغه زجر هغه د دوی د زړه درد مې دلته ویلی نور هیڅ کمال نه لرم هیڅ چا پورې تړلی نه یم نه مې په خدای که هیڅ استخباراتي ارګان پېژنم دا چې ته بې غیرته وایي چې یو حکومت بسته ورپسې د خو دغه د نننی پیج مې وګوره د اوسه او بې غیرته دا نننی پیج مې وګوره دا اوس مې جوړ کړی او شرمېدلیا فیسبوک مې له یو ملګري نه اخیستی ده خپل فیسبوک هم نسته ځکه د ما په نوم فیسبوک یو شی دوی نه پرېږدي لاس هم خلاص توره مو تېره دغه د اوس هم وګوره څه د پاسه 6000 کسان لینک قاري صاحب ته ولېږه شاهین صاحب لینک ورته ولېږه ورته راشه نر دي چې دوی د موږ د بیان له ازادۍ نه مني نر دي ټولو خبریالانو ته ټولو رسنیو ته ټولو ژورنالستانو ته ټول د رسنیو مشرانو ته چیلنج ده که غیرت لرئ وجدان لرئ ضمیر لرئ د امیر خان متقي مرکه خپره کوي که تاسو کې دا میړانه دا غیرت دا وجدان دا ضمیر نه وي ځانونه اعدام کوي راولېږئ مرکه این جانب ته چې زه خپره کړمه نر غوندې خپروم تر تاسو به کسان هم زیات ناست وي تاسو ته 1000 کسه کیني ما ته به 10,000 کسان کیني د امیر خان متقي د مرکه نشر غواړو که نشرولی نسی د ژورنالستانو په تندي باندې داغ ده شرم وکئ غیرت وکئ بې وجدانه بې غیرتو د بیان د ازادۍ په نامه مطالب ټارګټ کوه چې د بیان ازادي ته احترام نه لري دا دومره وخت ژورنالستان هم تاسو وژلي دي رسنۍ مو وژلي انحصار مو کوه زمونږ غږ مو خاموشه کوه نن د امیر خان متقي مرکه غواړو رسنۍ نه غواړو دا غږ را سره بدرګه کوي د بیان د ازادي په تندي داغ ده هر څوک چې د امیر خان متقي د بیانیې د مرکې مخنیوی کوي هغه خلک غندو که چېرته طالبان دا رسنۍ مجازات نه کړي آینده همداسې خیانت بیا کوي که نه وي دغه مرکه دې موږ ته راکړي موږ یې خپروو هېڅ چا نه نه ډارېږو هېڅ چا په قصه کې نه یو لاس دې خلاصي او بیا به د رښتینې ژورنالست د اتلولۍ مډال هم زه اخلمه د جرأت مډال به بیا ما ته راکوئ مزدور رسنیو تاسو یې حق نه لرئ رښتینی ژورنالست او ترجمان د دې ولس به بیا زه یمه بیا څوک حق نه لرئ چې ځان ته ژورنالست ووایي بیا مو خپل سندونو ته اور واچوئ بیا د دې هر څه مستحق زه یمه ای شرمېدلو رسنیو ای بې غیرته رسنیو د زهرو کپه وکئ
شل کاله مو د بیان د ازادۍ په نامه زمونږ د بچیو اذهانو ته زهر شیندلی دي نه منو لایف خپرونه در سره شیر کړئ ځان داسې خوښه ده ته به هر څه کوې څوک به درته څه نه وایي ولې دا غږ را سره بدرګه کوي د امیر خان متقي مرکه غواړو که یې تاسو خپروئ او که یې موږ ته راسپارئ دا وړه خبره نه ده ملت دې له حقایقو نه خبر شي که چېرته امیر خان متقي دروغ ویلي دوی دې رد کړي خو مرکه یې غواړو که یې پروپاګند کړی وي دروغ یې ویلي ملت دې قضاوت وکړي مرکه یې غواړو غواړو یې داسې خوښې نه ده تاسو چې هر څه کوئ بیان ازادي ده بیان ازادي ده بیان خدای مو بیخ او بنیاد وباسه د شړو تاثارو بې ننګانو تر کله پورې به تاسو زهر شیندئ لایف خپرونه ملګرو د سره شیر کړئ شیر ډېر کمزوری ده شیر کې دا اوس شټا سره شلونګا برینګا سیمټ سره او د سیایو د بلیک واټر جاسوس زمونږ لایف ته ناست ده ارک کې غونډه راغوښتل شوې ده ټول لایف ته ناست دي زه ستر درستیز نه یم د بیا عقل بچی زه ستر جنرال یم لایف خپرونه در سره شیر کړئ او ښه صحیح شیر کړئ ښه په نره باندې شیر کړئ او د چا په قصه کې نه شئ د چا په قصه کې نه شئ داسې خوښه ده قاري صاحب محترم راشئ لایف خپرونې ته لینک واچوه شاهین صاحب قاري صاحب څه شو قاري صاحب سعید خوستی تاسو نه مهیله ده صاحب زمونږ لایف خپرونې ته راشئ خلک منتظر دي د بیان په دې ماستې ازادۍ کې زمونږ مشران حق نه لري چې خوله چوله کړي مونږ ته څوک د خبرو کولو اجازه نه راکوي مونږ څوک نه پرېږدي چې دا ملت ته رښتینې حقایق وړاندې کړو راشئ دغه د ما لایف خپرونه د ټولو په خدمت کې ده هر څوک کولی شي خپل نظر څرګند کړي د بیان ازادي دلته د بل چېرته نشته کولی شي چې خپل حق خپل بیان په طالب نیوک کوئ د کابل په ګوډاګۍ ادارې کوئ په طالب مشران یې کوئ د ادب په چوکاټ کې زه د تاسو هر ټولو سوالونو ته جواب وایم قاري صاحب به یې وایي هر څوک چې زمونږ خپرونې ته راځي بې له دې چې له چا ډار ولرو له چا ویره ولرو لاس دې د ټامي خلاصي لاس دې د شټاسري خلاصي لاس دې د بډینګا محب بډینګا د مساج سنټر د سیایو د بلیک واټر د جاسوس او د ټولو ادارو د لاس خلاصي چې هر څه راسره کوي د دې ملت په خاطر د دې اواز د ترجمانۍ په خاطر چې په دارم شم قسم په خدای که په قصه کې شم مرګم د ځان دپاره افتخار بولم خو تاسو نه مې هیله دا ده چې راولئ دلته د کابل د ګوډاګۍ ادارې هر چارواکی چې راځي که چېرته دا خبره وي چې د دوی تلویزیونونه او د دوی لایفونه هم تاسو وګورئ 800 500 600 کسان نه ورته کښېني الحمدلله اوس دغه د 4500 کسان دا اوس لایف خپرونې ته ناست دي دغه ته د ولس مینه وایي دغه ته د بیان ازادي وایي لینک واچوه شاهین صاحب لینک واچوه ای خدای مو تباه و برباد لایف خپرونې ته راشئ د بیان ازادي چې لینک ده د بیان ازادي مړه شوې ده د رسنیو عادي مړه ده د رسنیو مور مړه ده پلار یې مړ ده بیان ازادي نشته همداسې به انتخابات مي انتخابات به زه ګټم نتایج به د انتخاباتو کمیسیون اعلان کړي چې شټاسر یې وګټله بیا څه ورسره کوي راځئ له خیره راځئ قسم په خدای په دې نیستۍ که مو ریکارډ جوړ کړ شاهین صاحب پیج مو نوی جوړ کړی الحمدلله 5.5 کسان لایف ته ناست دي ودرېږئ د مونږ د رسنیو مخه نیسئ مونږ چې څومره ټکوئ هغومره درته کلکېږو یوازې ما ته دومره ناز دي دا که قاري صاحب راغی 15,000 کسان به ناست دي ای شرمېدلو ای خدای مو تباه و برباد که چې ستر جنرال او ستر درستیز هم نه پېژنئ ویډیو خو مو لیدله وایه د دوی ستر درستیز و سړی زه غریب سړی یم شوله خپله شوله خورمه پرده مې کوم قاري صاحب لکه چې رانغی متاسفانه خیر زه به قاري صاحب سره ګورم قاري صاحب ما ته وایي زه په لارو یم په لارو دی
زادران په خدای دغه د دومره تعصب ښه چې بعضې ځایو کې نه ده چې زه لاړ شم د دوی د کلب هاوس ته هلته چې بیا نخرې وګورې هلته مې هم جارو پسې راخیستې ما له کلب هاوس نه استعفا کړې وه د ملګرو راتېلې چې نه ګوره مزه ده ما ته مه منه مال یاره دې خلکو سره وایي نه همغه نه پاس مې چې کرکټ ورسره شروع کړی دا هر یو وهمه چکه کلب هاوس ته مې هم زړونه ورته تور کړي په نامه د فهیم کودامني خبیث اوازونه مې د ثبت کړي دي چې څه دې ویلي دي والله که ټول یو حساب در سره کومه